د کهانه شروعات د یو خوش ځای نه کیږي په کوم ځای کې چې دهشتګردو یو ګاډی ولاړ او یو اغوا شوی کس ترې راکوزي چې په یو غار کې وردن نه کي او پنجره ورپسې رابنده کي دا په ظاهره باندې یو کمزوري غوندې کس ښکارېږي خو چې څنګه دی یوازې شي نو دی خپل اصلي خوی راښکاره کول شروع کي دغه کس خپله پټه چاړه راواخلي او خپل لاسونه پې ازاد کي چې د کڅوړۍ په لر کولو سره دغلته کې ورته یو بل کس هم په نظر راشي چې دی ورته غلي غوندې نوم واخلي د دې دپاره چې دا هغه کس دی او که نه په چا پسې چې زه دلته کې راغلی یم د خپل یقین د په خبرو نه پس کڅوړی واپس واچوي خو لږ غوندې سورې پکې ځان ته پرېږدي دې دپاره چې د پار ماحول اندازه پې اخیستی شمه په دې کې هغه دهشتګرد راننوځي چې پنجره کولو کې او د اوبه ورکول شروع کړي چې دوی د دې موقع نه فایده واخلي او د هغه تمانچه ته لاس وړاندې کړي چې لاول هغه مړ کړي او بیا ورله ملګري او همدغسې په دغه ځای کې درز و مار جوړ شي په اصل کې دغلته کې د یو صحافي په طور راغلی و خو دا د فرانس د یوې خفیه ایجنسۍ خطرناک او تجربه کار کس و چې نوم یې ایډم و د ده په دې میدان کې 3 کاله شو خو په دغه 3 کالو کې د دیرې شواره خپل شناخت بدل کړو او همدغسې بې شمېره ګروپونه انجام ته رسولي د مشن په پنجره کې قید صحافي راخلاصولو دا داسې ښځه وه کومې چې د حکومت د اعلی اعلی افسرانو په باره کې پټ معلومات لرل او د دې ایجنسۍ ته حکم و چې دا ښځه په هر حال کې وجل دي دهشتګردو سره د مقابلې نه پس دې ښځه آزاده کړي چې هغې ته داسې ولګي لکه چې دې زما د بچ کولو دپاره راغلی دی خو په دې وخت کې دې خپل حکم پوره کړي او هغه د همیشه دپاره چپ کړي سر ورځې پس ایډم ته بل مشن حواله شي چې د شپې په وخت کې ده ته د ټي وي د کتو دپاره ویلی شي چې ټي وي په کولاوولو سره ده ته پته ولګي چې موږ سره نږدې په یو هوټل کې دماکه وشوه د دوی دا شګي چې دا هر څه د سوداني دهشتګرد د موکت دا کار دی ولې چې دغه دهشتګردو سره ډېر کلک تعلقات وو د دوی د معلوماتو مطابق دا صرف د تبۍ آغاز و د دې د وجې دغه معلومول ضروري وو چې زر تر زره دغه مخنیوي وشي او باقي نور بې ګناه خلک د مړه کېدو نه بچ شي د موکت ته د پټېدو واحد ځای دغه د یو زوړ ملګري کوم چې یو بدنام مجرم و چې نوم یې ویکټر و دغه کور او دغه د مشر مطابق د ایډم مقصد ویکټر ته رسېدلو او دغه نه د موکت ته معلومات حاصلول ایجنسۍ د لپاره یو نوی جعلي شناختي کارت جوړ او د د مرستې لپاره د له 2 غیر ملکي ملګري ورکړي ډېر زر ایډم د یو ملګري په وساطت سره د یو باډي ګارډ په تور باندې د ویکټر حویلې ته ځان ورسوي د ټول نه مخکې د ایډم د شناخت جانچ پړتال شروع شي د دې باوجود چې د ملګري د ویکټر ډېر ښه ملګری و هغوی د ده نه سوالونه وکړي چې تسلي بخش جوابونو نه پس هغوی ورله فارم ورکړي چې ډکوو نه پس اوربیک نومي ملګري د ځان سره دننه بوځي حویلې ته به وردننه کېدو سره د ویکټر سکیورټي ګارډ راپاسي ولې چې هغوی به نوي کس استقبال په وهلو کوو خو دا ځل ورته پته نه وه چې دا ځل د دوی مخه یو خطرناک ایجنټ سره یې ده د هغه کسانو سره په جګړې چې ویکټر پې آواز وکړي دا د دا ولني ځلي چې دومره مشهور مجرم د نږدې نه وویني ویکټر ده ته وایي دلته کې د کار کولو دپاره دا به خامخا موږ ته ثابت دی چې ته زموږ دپاره څه کولی شي هغه د امتحان دپاره د سره یو وي نومې موټا سړی د سودا دپاره ولیږي چې وي دغلته کې یو کس له پیسې ورکړي خو د مال د ورکولو په ځای باندې هغه کس ورته بانې شروع کړي چې دی پې پوهه شي چې دی اوس په سچل باندې زموږ نه پیسې واخلي او تمانچه ورپسې روباسي خو د هغه د اواز او د انداز ایډم ته اندازه وشي چې دی خو په خپله باندې یادېږي ولې چې هغه ورپسې هم ټوپک روباسلی و د دې په لیدو سره ویکټر په خپله باندې دې خبرې د حل کولو فیصله وکړي چې هغه کس داسې ویري چې بغیر د څه جګړې خبره ختمه کړي په دې سره یو وي حیرانې شي او سخت خوشحالي چې زما کس خو عام نه دی چې ډېرې خوشحالۍ نه دی شرابخانې ته بوځي خو هلته کې په غسلخانه کې دی واپس راوټی کړي د دې دپاره وي هسې نه چې په نشه کې څه ګډې وډې ونه ویم بار ته په راوتو سره دی ویني چې د هغه کسان راغلي دي او په دې ځای کې را داخلېدل غواړي خو سکیورټي ګارډ یې منې کوي چې هغوی دغه سکیورټي ګارډ هم ووخي خو د ایډم نه دا برداشت نه شي او دغه کسان اکي یوازې باندې داسې ګوښمال کړي چې په تېښته باندې مجبور کړي ویکټر د ایډم د بهادرۍ د قصې په اورېدو سره سخت خوشحاله شي او ده له د خپل زوی د نیسلن د حفاظت ذمهواري ورته ور په غاړه کړي تر دې پورې وي ته به سکول ته بوځې هم او راولې به هم په سبا باندې د چې څنګه نیسلن سکول ته روان کړي نو د ویکټر لور هیلینې خواله راشي چې ده ته وایي وي زه په خپله باندې خپل ورور سکول ته بوتلی شم دا ورته دې دپاره وایي چې د هیلین د بدماشانو نه سخت نفرت و سر ورځې پس ویکټر ایډم خپل دفتر ته راوغواړي او سوال ترې وکړي وي ته خو دومره ماهر یې اخر ته د سکیورټي ګارډ په نوکر یې باندې څه کې چې ایډم ورته د یو دروغ کیسه راونیوي هغه ورته وایي وي ما به تر اوسه پورې په افریقا کې د کرې په فوج کې کار کوو خو بیا مې دغه ځای یو طاقتور کس سره دښمني راغله چې فرانس ته ترې راوتښتېدم او هغه په اعتماد کې د اغوستو دپاره کمیس ورته وباسي چې په وجود باندې واقعي د ګولو خاپونه بیا دې په نیسلن پسې سکول ته لاړ شي چې هلته کې دی ویني چې نیسلن د سکول غټ هلکان په عذابوي چې ایډم ورشي او هغه ماشوم په پوزه باندې په ترنګولې ووهي وي که بل ځل دې جګړه وکړې نو پلار سره له خبره کوم او چې څنګه دې نیسلن د ځان سره روان کړي نو په دغه وخت کې خور یې راشي او د ځان سره یې بوځي بل خوا د ایجنسۍ والا د ویکټر د رنګ ریکارډینګ اوري چې هغه سره موکت ته لګیا وي خو د شور د وجې بیا په یوه خبره هم پوهه نه شي دې دپاره هغوی ایډم ته د ویکټر په دفتر کې د یوې خفیه الې لګولو دپاره ووایي د شپې په وخت کې کله چې دوی په
ډیوټي د وکټر خزلیا ته پام شي چې پاغه شک پیدا شي خو چاته سو نه وای پس با باندې د نیلسن سالګری چې اډم نیلسن له پتوخه کې د بوکسینګ والا کلو نه ورکی د دې ټول کور د ملمنو نه ډکی چې اډم د دې نه فائدہ واخلي او د وکټر په دفتر کې داخل شي چې ورته پکې د اوریدو والا الپټ کی خو چې څنګه د میز د لاندې د دوی مېلې په پټولو کې لګیا وي نو په دغه وخت کې وکټر دفتر ته رادن نشي چې دنه ته پوسو کې وي ته دلته کې څه کې چې دوی ورته خاموشي ولې چې دا هر څه د زوی سره د پرپټوانو په باندې کول وکټر چې څنګه په دفتر کې आवाज شي هغه چاته رنګ ملو کې چې ایجنسی والا د غرنګ پورې دوه کې کامیاب شي دا مو کوتا دی او د وی غټي منسوبې د پاره د پیسو په باره کې ورسره خبرې کوي په دې کې د وکټر د حویلینا یو ډبر روان شي چې د ملګری د رنګ اورېدو والا کار بل ملګری د پرګ په خپل باندې په دغه گاډي پس روان شي په دغه گاډي کې اډم هم موجودو ولې چې هغه د بانک د لوټ کولو د پاره روانو د دې د پاره چې دغه پیسې مو کوتا ته ورسولې شي بانک د پرسېدو باندې اډم د ډرایوینګ بریک دی او د ملګری سره د ټوپکو د بیک په بانک ور داخل شي او لږ سات پس ټول بانک را خالي کی او په خوشاله باندې دغه ځای روان شي اډم ډرایوینګ کوي لګي او باقي ملګری شاته پیسو نه مزي اخلي زمون خو یقین نه کیږي چې هر څه دومره پاسانه سره وش خو د دوی د خوشحالي د ډیر وخت پورې پاتې نشي یو گاډي ورله پټاکره ورشي خو دا هر څه حادثه نه بلکې دوی د دشمنانو منسوبه وا چې تمانچه په لاس د دوی د گاډي خواله را روان شي چې په دې کې ډزې شي د ګولې چلول والا کس څوک بل څوک نه بلکې د اډم د ایجنسی ملګری وو څوک چې په خفیه طریقې سره پته پسې ګرځیدا ولې چې هغه په دې پوهه وو چې اډم زموږ د پاره څومره قیمتي دي د مرستې د پاره اډم د زخمی ملګری نه ټوپک را واخلي او ورته ونیسي چې په دې سره هغه ویری او په تیښته مجبور کی حویلې ته پراتلو سره وکټر سخت په غوسه کی ولې دې نه صرف یو څو کسان خبرو اخر په مونږ کې دا غدار څوک دی او د پیسو د ویشلو حکم ورکی خو پټ په پټ خپل سیګریټری ته د غدار د معلومولو د پاره وای دا ټول منظر اډم پټ په پټ ګوري چې په یو شک پیدا شي کې دی چې د بل چا د پاره کار کوي ولې چې دا هغه او دا وکټر تعلقات ډیر نږدې دغه د ټول نه پس د اډم د وکټر خزه ته پام شي چې سخت پریشانی چې دی پوه شي چې اصل غدار څوک بل څوک نه بلکې د وکټر خزه لیا ده کوم چې دا هغه دشمن سره ملاو ده اډم ورته وایي زه په هر څه باندې پوهه ما زر ته زر ځان د دې زینو باسا خو اوس ډیر نه وخت شوی وا هغه د دشمن رنګ راشي منیلسن زمونږ په قبضه کې دی چې بچ کول غواړي په دغه پیسو کې مونږ لیسو کا ینه بیا به زمونږ نه ګیله نه کې لیا سخت تو یریږي پتا دې سره د خپل خاون خواله لاړ شي چې ورته وایي زمونږ دشمن نیلسن غوا کړی دی او په بدل کې رانه پیسې غواړي خدا خبره ته نه پټه کی چې پاسل کې زمونږ منصوبه ناکامه شوه دا وکټر ورته په جواب کې وایي وی دغه زوی زما اصلي زوی نو زه یو روپې هم نه ورکوم بل خو یو په وکټر په شاته رواني د دې د پاره چې دا پته ولګول شي چې دا غدار دی او کنه دی خو اډم په پوه شو گاډي ودري په دې کې د ایجنسی د خرنګ راشي آیا یووی با د اډم راز فاش کیو کنه یا لیا واقعي خپل دشمن سره کار کوي اډم با مکتا ته ورسیو کنه دې ټول خبرو جواب با مونږ ته په پاتو کې ملاويږي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای